په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تاسو په تیرو کې د اور او مینه ناول 14مه برخه اورېدلې وه. په 14مه برخه کې تر دغه ځایه رارسېدلي وو چې د هرې سختۍ تر شا ښه وختونه هم شته. د ژمي په رخصتیو کې مې بیخي ډېره یادې دي. کاڼو او بوټو به ستا د نه شتون پیغورونه راکول او مې زغمل. دا دی اوس درته مخامخ ولاړ دي او ویاړم چې دیدن دې کوم. سوله په خندا شوه ویې ویل که ما وپوښتې ته به وتښتې. ستا یادونو او غمونو مې زړه سوری سوری کړ. بې دا ټپه دې کړو مه کړه. له زړه مې یو الله خبره دی د دنیاګي عالم پرې څله خبره وم. بلې خوږو اورېدونکو دا چې اوس دغه ناول په 15مه برخه کې څه پیښیږي نو راسئ ملتیا مې وکړئ په ګډه یې اورو. مخامخ د پوهنځي په ودانۍ کې د ټولګي کړکۍ په غرب خلاصه شو. ټولګیوالې شفیقې او مینه ورته رډ رډ وکتل. شمشاد د ټولګي په کړکۍ دواړه سترګې خښې کړې. سوله ته یې وویل ای شفیقه او مینه ګوره څنګه په زیر زیر راته ګوري لکه چې هېڅ یې لیدلي نه اوسو. سوله وخندل ویې ویل شمشاده هغوی ما او تا څاري. دوی څومره وزګارې دي او څومره یې لاله وسې کېږي چې ما او تا پسې ګوري چې چېرته ولاړ یو او څه کوو. دا سیمستر هم پای ته ورسېد. د هرې ورځې په تېرېدو سره د سولې او د شمشاد د زړه اړیکې نورې هم سره نږدې کېدې. یو بل ته خوږېدل. د یو اوږد یو ځایوالي په تمه یې ورځې او شپې شمېرلې. بله شپه شمشاد او کورنۍ ټول سره ناست وو. ملالې وویل نومیالی ازوی دغه دی. 3 میاشتې وروسته له خیره شمشاد له پوهنتون نه فارغېږي. بیا د شمشاد په سر لاس تېر کړ. آفرین آفرین یې کړل. نومیالي وخندل. په کوټه کې د ټولو سترګو ته وکتل چې هېڅ څوک څه نه وایي. له مخې د چای ډکه پیاله لرې کړ. له توشکې ورکوز شو. په کالینه کېناست. مور ته یې وویل له خیره له پوهنتون نه خو فارغېږي. تر څو چې فارغېږي یو چېرته به یې غم وخورو. واده به ورته وکړو. ملالې شمشاد ته وکتل او ویېرېدل چې شمشاد له شرمه ښکته ګوري هېڅ نه وایي. ویې ویل ما هم همدا خبره کوله. اورېدلې مې وه چې زړه په زړه یې نه وینو. هغه خبره رښتیا ده. ما د واده خبره کوله خو تا را باندې وار لومړی کړ. ملالې خپلې انګورګانو ته په خندا وویل تاسو خپلې کوټو ته درځئ. زه نومیالی او شمشاد سره پټې خبرې لرو. هغوی روانې شوې. دوی چې دا خبرې پیل کړې شمشاد په زړه راننوتل. په زړه کې 100 ډوله خبرې راغلې. ملالې رډ رډ نومیالي او شمشاد ته وکتل. ویې ویل شمشاده زویه غوښتل مو کوژده درته وکړه. په زړه مې ارمان خو څه وکړه. پښتو ته په کور کې 3 کونډې راته ناستې دي. اوس که تا ته چېرته بل ځای ښځه وکړم نو خلک به 100 رنګه خبرې راپسې وکړي. نومیالي وویل څه ووایم مورې خدای جل جلاله دغه ورځ په منګه راوستې ده نصیب به مو خراب. بیا شمشاد ته وکتل چې خپه ناست. ملالې وویل شمشاده زویه چانس درکوو 3 کونډې ورېندارګانې دي ځوانې دي او په کور کې ناستې دي چې ډېرې ساتل ښه نه دي. پښتو ده نو ته یو خوښه کړه چې درته په نکاح یې کړو. شمشاد غلی شو. تر څو شېبو چوپ کېدو وروسته یې وویل مورې زه مې په خپله خوښه ځان ته کوژده نه کوم. ورېندارګانې مې ماته د خویندو په څېر دي. هېڅ نه کېږي چې زه دوی کې یو هم ځان ته په نکاح کړم. نومیالي د کوټې په چت کې سترګې وګنډلې. ویې ویل شمشاد جان څه وکړو. اوس که ورېندارګانې همداسې پرېږدو او تا ته بل ځای کوژده وکړو دا هم ښه نه ده او هم د پښتو خلاف خبره ده. شمشاد خپلې 2 پښې په یوه موزه کې کړې وي. ویې ویل نه مورې او وروره زه مې ورېندارګانو کې یو هم نه کوم. دا شپه همداسې په خبرو تېره شوه. سبا شپه ملالې او نومیالي جانباز هم راوغوښته. څو شمشاد قانع کړې چې یوه کونډه ورېنداره ورته نکاح کړي. خبرې پیل شو. نومیالي ملالې او جانباز شمشاد ته نصیحتونه پیل کړه. خو شمشاد وویل چې په هېڅ صورت باندې مې ورېندارګانې نه نکاح کوم. زه مې په خپله خوښه ځان ته کوژده نه کوم. ورېندار سره نکاح کول راته په هېڅ صورت د منلو نه ده. ملالې ټینګار کوه چې شمشاد باید خپله یوه کونډه ورېندار خامخا په نکاح کړي. خو جانباز وویل نه ورېندارې خیر دی. شمشاد دې په خپل زړه ځان ته کوژده نه وکړي. ډېر پسې مشله کېږي. د دې خبرې په اورېدو شمشاد شین شو ویې خندل. سبا غرمه چې د ملالې ټولې انګورګانې په کوټه کې ناستې وې ورته یې وکتل. ویې ویل وا نجونو زه خو دا 2-3 کاله کېږي چې کوژده ودو ته نه یم تللې. څو ښه لور لري چې له خیره شمشاد ته یې رېباري وکړو. مشرې انګورې زرلښتې وویل مورې د سپین ګله کالور نیکبخته ښځه
که مو خوښه وي سبا به ورشو رهباري ته زر کې وویل بیخي سمه ده ور به شو خو په دې وخت کې لیمې وویل تاسو خان وپوښتې چې شوله خوري که نه شمشاد لوستی ځوان دی له پوهنتونه فارغېږي ښایي څوک په ده او یا دا په بل چا مین وي هغه به ورته وکړو نالوستې ښځه څه کوئ بیړه مه کوئ نومیالي وخندل ویې شمشاده ورېندار دې څه وایي په چا خو مین نه یې شمشاد غلی شو هېڅ یې ونه ویل له ځمکې غږ وتخوله شمشاده نه زړه یې ټوپونه وهل ملالۍ مسکی شوه ویې ویل زویه څنګه غلی شوي لکه چې په چا مین یې نو ماته یې وایه رهباري به یې درته وکړه لیمې په زوره زوره وخندل ویې ویل د شمشاد په زړه زه پوهېږم زه خبره یم چې څوک په ده مینه ده څو ورځې وروسته له خیره رهباري پیل کوو زه له پخوا خبره یم ملالۍ وویل لیمې ته چې خبره یې نو زه دې ولې نه خبرولم خو خیر اوس مې خبره کړه چې شمشاد زوی ته مې د هغه په خوښه واده وکړم 3 ورځې وروسته لیمې ملالۍ ته کیسه وکړه چې شمشاد او سوله په یو بل مینان دي او کیسه د ښوونځي له وخته پیل شوې ده ملاله غلی شوه لیمې ته یې وویل دا د مینتوب کیسه لا پکې له کومه شوه پښتو او پښتنو کې دا خبرې نشته د شمشاد دی وچې سترګې څنګه شي چې مین شوی دی او بیا زمونږ غریبي او فاتح خان خاني کله سره جوړیږي چې د هغه په لور شمشاد مین شوی دی رښتیا خبره ده چې لوستي نجونې او هلکان په چپه خېږي کشمیر ویني نو کله چې له پوهنتونه په فارغېدو وینو اسمان ته ځینې ږدي 6 ورځې په همدې سوچ وکړ چې څنګه وکړي یو ونې تېره شوه بله ورځ ملاله له خپلو 5 ګورګانو سره د ملک فاتح خان کور ته ورغله ملالې وروسته تر 6 کلونو د ملک فاتح خان کور ته ورغلې وه وروسته د ډوډۍ تر خوړلو ملاله او غوټۍ د سولې د مور کوټې ته لاړې دې وخت کې ملک فاتح خان کور ته راغی ملالې سره ستړي مشه وکړ ورته یې وویل ملالې ورېندارې دا لمر له کومې خوا راختلی چې ته زموږ کور ته راغلی لار خو به دې نه وي ورکه کړې ملاله په خندا شوه ویې ملکه وروره زه به له خیره ډېره درته راشم دې وخت کې فاتح خان خپلې مېرمنې غوټۍ ته وکتل حیران شو چې ملاله څه وایي او په زړه کې کومه خبره غوټۍ غلی شو خو فاتح خان وویل ورېندارې هر وخت راشي قدمونه مو په لیمو ملالې وخندل ویې ملکه وروره زه په دې نه پوهېږم او ته بیا په یوه نیمه د ملالې د دې خبرې په اورېدو سره غوټۍ او فاتح خان وخندل ویې زه بیا هم پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه چې پوه شم ملالې وویل فاتح خان ورور لور چې پیغله او هلک په کور کې ځوان شونو ساتلې په کار نه دي باید کوژده ورته وشي نو زه ستا د نازولې لور سولې رهبارۍ ته راغلی چې شمشاد ته یې وکړ فاتح خان چې پښتني دودونو او میلمه پالنې ته ډېر ژمن سړی و ملالې ته یې وکتل کټ کټ یې وخندل ویې ویل ورېندارې خیخي به وشي او یا به ونه شي خو دغه زما کور ته دی راتګ او میلمه کېدل ښه شول زما میلمانه ډېر خوښېږي چې کور ته مې راشي بې له میلمه کور راته پیکه او بدرنګه ښکاري د هغه خبرې خلاصې نه وي چې غوټۍ فاتح خان ته وکتل ویې ویل سوله خو وړه ده اوس یې نه ورکوو فاتح خان وپوښېده ویې ویل ملالې ورېندارې سوله خو له پوهنتونه هم نه ده خلاصه شوې هغه خو لوستې ده پوښتنه به ترې وکړم که یې خوښه وه ولې نه تر تا ښه خواښې او تر شمشاد ښه ځوان په دې ولایت کې بل نه پیدا کېږي ملالې وویل مقصد ما نه امیده له کوره به نه لېږي زه په ډېرې تمې او پوره باور وروره ستا کور ته راغلی یم ته خاني او زه غریبه خو خیخي به راسره کوې غوټۍ هېڅ ونه ویل خو فاتح خان وویل ورېندارې سمه ده موږ به کور کې سلا مشورې وکړو او بیا به تاسو ته د هو نه په اړه خبره درکړو اتم سیمستر پیل شو بله ورځ سوله او شمشاد په ټولګي کې سره څنګ په څنګ ناست شمشاد وویل زما کورنۍ خو سولې ستاسو کور ته د رهبارۍ لپاره درغلې وه مور او پلار دې څه ویل هغه موسکه شو په ټولګي کې یې یوې او بلې خوا ته وکتل ویې ویل ته نو په دومره اسانه سره غواړې چې د ملک فاتح خان لور کوژده کړي غلې شوه 2 شېبې هېڅ خبرې ونه کړې بیا یې وویل ته لکه چې په ما باندې د اوسپنو پڼې زړوي او بیا را سره کوژده کوي سولې سترګې د شمشاد سترګو ته نیغې ونیولې ویې ویل نو زړه دې څه غواړي دې وخت کې ټولګي ته د هغوی ټولګیوال راننوتل ملګري یې تلوسې ورته وکتل
چې سول او شمشاد بوس د ټولګي په کونج کې ناست دي یو بل سره مرکه ډېره خوږه پیل کړې او ویې ویل کیسې مو خلاصې دي که موږ له ټولګي بیرته ووځو شمشاد وخندل ویې ویل تلبسې ته څومره له خبرو ډکې موږ به د څه شي په اړه خبرې وکړو هسې مو د پایلیک لیکلو ته اندېښنه ده خپلو کې په اړه وغږېدو چې څه وکړو د اتم سیمستر دا ورځې هم تېرې شوې شمشاد ته استادانو د مونوګراف لیکلو موضوع د عرفاني ادبیاتو په برخه کې او سولې د ښوونځي ونډه د لنډیو په لیکلو او ویلو کې ورکړه درسونه هم داسې په عادي توګه روان وو د نورو ټولګیوالو نه وړاندې سولې او شمشاد خپل پایلیکونه تیار کړل د مني علامې په ځینو ونو باندې را څرګندې شوې وې مېوې پخې په کلي کې د مڼو یوې ونې ته ودرېد یوه زیړه مڼۍ ترې راوشکوله د مڼې سره یو زیړه پاڼه هم له ونې راوولېده شمشاد حیران دې پاڼې ته وکتل بیا ژر له خپله جبه هنداره راوویست په چپ لاس کې یې مخامخ هنداره ونیول په ښي لاس یې په ویښتو کې د ږمونځو په څېر ګوتې کش کړې او ویې لیدل چې خپله هم د مینتوب درد او د ورونو غم لکه د مني پاڼې ژړ کړی و ژر د یوې غټې ونې لاندې کېناست پاس مڼو ته یې وکتل چې په ونه کې ښکته راځوړندې دي بیا د ونې په ډډ باندې تکیه وکړ اوږده سویله یې وویست ټیلیفون ته یې لاس کړ د خپل ګلیکسي ټیلیفون په ښیښه یې له خاورو ډکې ګوتې تېرې کړې د سولې شمېره یې ډایله کړه هغې ټیلیفون وکې کړ ویې ویل په ما مینه شمشاد څنګه یې شمشاد وویل ښه یم او دومره ډېر ښه نه اوس مې د میرویس اکا په بڼ کې یوه مڼه له ونې وشکوله بیا مې هندار کې خپل مخ ته وکتل دې مینې زه هم لکه د مني په اړه ژیړ کړم سولې ورو ورو وخندل ویې ویل څومره ګیلې کوې خیر دی بیرته به تیار شي او رنګ به دې تر تا تازه شي شمشاد وخندل ویې ویل نه غم د مینتوب دی 3 میاشتې تېرې شوې چې زما کورنۍ ستاسې کور ته د ریبارۍ لپاره درغلي خو تاسو د هو نه ځواب موږ ته نه ده رالیږلی نه پوهېږم حیران دریان یم چې دا وړې به شړې شي که نه خو تمه مې لا په زړه کې شته او همت مې له لاسه نه ورکوو پرون هم در باندې مین وم نن هم او سبا به هم در باندې مین ووسم سوله مسکی شوه ویې اما د هغې ورځې په سبا مور و پلار ته ستا په اړه وویل چې شمشاد سره مې کوژدې کولو ته زړه دی ته نو وزړه مه خوره چې له خیره فارغ شو بیا به کوژده هم وشي صبر ولره بیړه ښه نه ده شمشاد وویل ای ته رښتیا وایې هغې وویل هو نو ما کله تا ته دروغ ویلي چې اوس یې درته ووایم اړیکه دواړو سره پرې کړه څو ورځې نورې هم تېرې شوې د مونوګرافونو دفاع کول او د پوهنتون د فراغت غونډه هم برابره شوه د فراغت په ورځ شمشاد د دریس په سر ویندوي کول په تور واسکټ او سپین کالیو کې بیخي ښایسته شوی یم سولې خوسه چې نورو هم زړونه پرې بایله د سولې مور غوټۍ په همدې ورځ په زړه کې ومنله چې لور به یې شمشاد ته ورکوي 3 ورځې وروسته تر فراغته ملالې بیا د سولې د کور ته د ریبارۍ لپاره راغله فاتح خان په دې پلمه ځواب ورکړ چې ګنې په خپلو کې سلا مشورې نه ده کړې بیا ملالې ته وویل ورېندارې ښایي زموږ او ستاسې ښیښي سره ونه شي خو موږ به بیا هم په دې اړه وغږېږو د ملالې سترګې له اوښکو ډکې شوې په کوټه کې غوټۍ او فاتح خان ته په زیره وکتل په زړه ماتې توګه د فاتح خان له کوره د خپل کور په لور روانه شوه لمنې تر پسرلي شمشاد سربیره په دې چې د ځان لپاره دنده پیدا کولو په هڅه کې وه د سولې په خپلولو پسې هم په ځان شپه ورځ یوه کړې وه تر پسرلي پورې ملالې نومیالي او جنباز پرې ستړي کړه 14 وارې د سولې ریباري وکړه خو فاتح خان خپلې 2 پښې په یو موزه کې اچولې وې چې شمشاد ته لور نه ورکوي 2 شپې وروسته بیا ملاله نومیالي او جنباز په توره شپه د ملک فاتح خان کور ته راغله جانباز وویل مونږ ریباري ته راغلي او دا وار به خامخا مونږ ته سم ځواب راکوي پرته له سولې او مور نور هېڅ څوک راضي نه و چې دا کوژده دې وشي ملک فاتح خان نورې پلمې پیدا نه کړي ویې ویل جانبازه یاره شمشاد ښه هلک دی دنده نه لري او زه مې لور داسې چاته نه ورکوم چې څوک دنده ونه لري او بله خبره دا چې زه 10 لکه افغانۍ ولور غواړم خفه نه شئ تاسو زما د ښیښې زور نه لرئ د سولې زړه نور هم کور ونیو داسې ولکه په توده طبعې چې ولاړ وي کور او کوټې ځای نه ورکړ هره شیبه به د شمشاد په اړه فکرونه کوه ورځ په ورځ یې رنګ ژېړېده څو واره مور ښار ته تر ډاکټره بوتله خو پنډ درملو پرې هېڅ تاثیر نه کوي او ورځ په ورځ د مینتوب دردونو نور هم کمزورې کوله بله ورځ یې مور ته وویل زه د یو خاوند حق لرم او غواړم چې شمشاد سره واده وکړم پلار مې په 2-3 کلیو کې تر ټولو شتمن سړی دی
دی نو پیسو ته څه اړتیا لري چې 10 لکه او ولورو غواړي. اخر ما په پیسو خرڅوي. مور یې غلی شوه، سر یې په زنګون کې ایښوده. ویې ویل سمه ده، زه دې د پلار سره په دې اړه خبرې کوم. 2 شپې وروسته ملال خپل زوی شمشاد ته وویل زویه د سولې پلار اسمان په ډبرو ولي، تمه نه لرم چې هغه د موږ سره خیخي وکړي، ډول ډول پلمې کوي. راځه زویه د یو بل چا کور ته به د رهبارۍ لپاره لاړه شه، څه یې کوي سوله خجلې ده خو مونږ ته نه راکوي. شمشاد خپل سر په زنګون کې ایښود. ویې ویل مورې پرته له سولې زه هېڅ بله جلۍ نه کوم. دوی په همدې خبرو بوخت و چې سولې د شمشاد ټلیفون ته زنګ ووهه. شمشاد له مورې اوسه لرې لاړ. سولې سره په ټلیفون کې خبرې پیل کړې. سولې وویل شمشاده قربان دې شم، پلار مې نه درکوي او ما در سره ژمنه کړې، راته ګران دي، بې تا نه راته ژوند ناشونی دی، نشم کولی، یوازې به اوسه او یا له بل چا سره کوژده وکړ. شمشاد وویل خوږې 15 ځله مې کورنۍ ستاسې کور ته د رهبارۍ لپاره درغله، څه وکړم؟ ته راته یوه لاره وښایه چې څه وکړم او له کومو لارو مخ ته لاړ شم. سولې د زړه په زور وویل مینه یم، منکره نه یم، که شینکی خال مې د چړو په څوکو ځینه. شمشاد غلی شو. سولې وویل غم مه کوه، دوی چې ما خرڅوي ما ته هم لارې معلومې دي چې څه وکړم. 2 لکه افغانۍ لرم او د طلا لاکت به مې هم خرڅ کړ. دواړه به کوم بل هېواد ته په پټه وتښتو. شمشاد د زړه په زور وخندل. ویې ویل خپل کچکول به ګرځوم، خپل رباب به ټنګوم، باباګان به را لړزوم، شاه زلمي به یې داروم، د کام خیر به ټولوم، د پښتو پت به ساتم، خپل کچکول به ګرځوم. سولې وویل ښه نو چې داسې ده ته کوم ملا ته لاړ شه او زما په پلار باندې تعویضونه وکړه، څو په تا مهربانه شي او ما درکړي. دادا مې نه درکوي تعالی، راشه زما په دادا وکړه تعویضونه. هغه وویل سمه ده. د همدې شپې په سبا باندې کوز کلي ته لاړ او هلته په ملا برېتور باندې تعویضونه وکړ. هغه لا پې زیاتې وکړې چې فاتح خان به په تعویضونو ډېر ژر مهربانه شي. 10 ورځې همداسې تعویض سولې د خپل پلار د کوټې په دروازه باندې راځوړند کړ. بیا شمشاد ته وویل چې بیا رهباران راولېږه. جانباز ملاله او نومیالی بیا ورغله. د رهبارۍ یادونه یې ورته وکړه، خو فاتح خان چې په خپل خره سپور و او د هېڅ چا خبره نه منله، ټینګار یې کوه چې شمشاد ته خپل لور نه ورکوي. او بیا یې رهباران ځواب کړل چې خیخي ورسره نه کوي. یا ورځ وروسته سولې شمشاد ته په پیغام خونه کې ولیکل دادا په هېڅ نه رضا کېږي، د درواغجن ملا دې ورک شي تعویضونه. دو میاشتې نورې هم تېرې شوې. دا ورځې نورې په شمشاد او سولې داسې تېرېدې لکه د دوغس په منځ کې چې ولاړ اوسي. ورځې پرې ونۍ او ونۍ پرې میاشت او میاشت پرې لکه د کال په څېر تېرېده. 9 ځلې د شمشاد کورنۍ رهباري وکړه. د کلي ټول مخور کسان یې فاتح خان باندې ستړي کړل، خو هغه لا په خپله خبره ولاړ. 13 ځل رهباري ته د شمشاد د څانګې امیر استاد جانزیب جانباز، د جومات امام او مولوي جمعدین او ملاله ورغله. مولوي جمعدین په خپله ګیره لاس ووهه، 2-3 آیاتونه او احادیث یې تلاوت کړه، نصیحتونه یې وکړه. فاتح خان په کوټه کې سر ټیټ نیولی و او سر یې په کالینه خښې کړی و. په تریش تندي جانباز ته وکتل. ویې ویل جانبازه زه به مې لور شمشاد ته ورکړم، خو 10 لکه روپۍ غواړم. جانباز ژر خوله راټوله کړه، نسوارې د کالینې د څنډې لاندې توف کړه. په کوټه کې ایسته ایسته وکتل، ټول غلي وه. ویې ویل فاتح خانه هوښیار سړی، په کلي او کور کې 3 لکه ولور دی، تا ولې 2 پښې په یوه موزه کې کړي دي او د بل چا خبره نه اوري. د شمشاد او سولې دي امیر استاد جهانزیب وویل ګورې شمشاد او سوله دواړه زما محصلین وو، زحمت مې ورسره ګاللی، حق لرم چې ولور زیات یا کم کړه. 1 لکه افغانۍ سمې دي. فاتح خان هېڅ ونه ویل. جانباز په خپل ځای کې له غوسې تور او شین واوښت. ویې ویل سمه ده فاتح خان، ورشه دسمال راوړه. د خپل زاړه واسکټ د چپ اړخ له جبه 1 لکه افغانۍ راوویستې او د فاتح خان په مخ کې کېښود.
د سولې ورور پاسون ژر کور ته منډه کړه. غوټۍ او سولې ته یې وویل اره بارانو سره جوړ راغلو او په 1,00,000 روپۍ مو ښیښې وشوه. یو دسمال راکړی چې ورې کړو. دسمال یې د فاتح خان له کوره بیرون کړ. د چای څښلو او مجلس کولو ته هم تم نه شو. جانباز ټول له ځان مخکې کړ. دسمال یې په اوږه اچولی. د شمشاد یې په کور ورننوت. د حویلي په انګړ کې په لوړ غږ نارې کړې چېرته یاست؟ دسمال مو راوړه. ملاله نومیالی له لاسه ونیو او له کوټې بیرون راوویسته. ویې لیدل چې د جانباز په اوږه دسمال پروت دی. لیمې د چاکلیټو ډک پاکټ راوړ او په جانباز یې وشیند. زرګې خپل بکس په بیړه خلاص کړ. د 100 کلونو وړاندې ګلان یې راوړل او د شمشاد په غاړه یې ور واچوه. خوشحالي شمشاد او سوله دومره خوښ و چې حد یې نه و. لیمې چمبه راوړه. ملالې په ناستې له چمبې غږونه وویسته. نومیالی د شمشاد په مخ کې ګډ کړ او بیا د شمشاد او سولې مشر استاد جهانزیب او مولوي جمعالدین دننه حویلي انګړ ته راغله. ملالې ته یې مبارکي ورکړه. مولوي جمعالدین وویل خدای جل جلاله دې دواړه سره واړه او زاړه کړي. نور هغوی روان شول. د همدې ورځې په سبا سولې او شمشاد دواړو په ټیلیفون خبرې پیل کړې. د خوشحالۍ او مینې خبرې. شمشاد وویل سولې 13 وارې مې اره باران کور ته در ولېږل. اوس د اوسپنې پڼۍ نشته که هغه هم وایه نو زړېدې. هغې کټ کټ وخندل ویې ویل شمشاده که دې همداسې ژر ژر باران نه وی رالیږلي او جانباز اکا زیات ټینګار نه کولی نو زما او ستا کوژده هېڅ سره نه کېده. پلار مې هېڅ نه راضي کېده. ته ګوره ان د ملیانو تعویضونو هم پرې تاثیر ونه کړ. شمشاد ورو وخندل ویې ویل ټول ټولګیوال خبر شوي چې ما و تا سره کوژده وکړه. ټول زنګونه وهي. بیا اسمان ته وکتل چې وریځې په حرکت کې دي. کله د لمر سترګه پناه کړي. ویې ویل سولې اسمان ته ګوره کله کله وریځې د لمر سترګه پناه کوي. داسې وخت دې رانشي چې تاسو له ما نه پناه کړي او رانه لرې شي. هغې په کړس کړس وخندل. ویې ویل 1,00,000 روپۍ پیدا کول اسانه کار نه دی. 1,00,000 روپۍ مو زما پلار ته ورکړي. 6,00,000 افغانۍ نور پیدا کول به په کلي کې به دې زوړ کړي او یا به دې له هېواده ورکړي. شمشاد غلی شو. هېڅ یې ونه ویل. دې وخت کې د شمشاد ملګري ښایسته خان د هغه خواته راغی. ویې ویل شمشاده مبارک د ملک فاتح خان لور سره دی کوژده وکړه. پرته له دې چې له سولې سره شمشاد مخه وکړي اړیکې یې پرې کړه. 2 میاشتې وروسته جانباز نومیالي او ملال 1,00,000 افغانۍ نور هم د ملک فاتح خان کور ته وروړي. د پاتې 15,00,000 افغانیو پیدا کولو ته د ملالې توره تبه وه. تر هر لمانځه وروسته به یې دعاګانې کولې چې خدای جل جلاله دې په خیر د شمشاد واده وکړي. وختونه هم داسې تېرېدل. منی راورسېد. بله ورځ شمشاد چې لوستی وه خپلو ورېرونو ته یې زده کړې ورکول پیل کړ. خپلو بې پلارو ورېرو ته یې وویل لوستی کاکا دې له تاسو زار شي. درس ووایه زده کړې مو له سیالانو سره سیال کولی شي. بیا خپلې ورېرې بسو ته وویل خوږې بسو ته به ډېر درس وایي. زه غواړم له تا په راتلونکي کې ډاکټره جوړه کړم. او وراره ګل مې نعمت جان انجینر. د مني په لومړۍ ورځو کې شمشاد او مورې ملاله د سرګن خان کور ته په میلمستیا تللې وه. ناڅاپي په کلي کې د جګړې اوازه خپره شوه. یو بل ته یې وویل چې نن شپه جګړه کېږي. دا خبره په کلي کې زیاته شوه. ورو ورو له کلي کورونه په وتو شوه. ځینې خوان خپل څاروي هم مخکې اچولي وو او هغه کلو ته روان شول چې د جګړې اواز پکې نه وه. نو نومیالي شمشاد ته زنګ ووهه. ویې ویل شمشاده رانه شي چې په کلي کې د جګړې اوازې تودې دي. موږ هم ښار ته درځو. هغه وویل په خیر راشه. مازدیګر مهال یې نومیالي خپله میرمن او ورېرونه او 3 واړه وریندارګانې په خپل موټر کې کېنولې او د ښار په لور روان شو. د نومیالي په ګډون 11 ماشومان او ښځې په دې موټر کې سپرې وې. له خپل کلي تېر شول څو ښار ته ځان ورسوي. دوی له دې ویرې تښتېدل چې په کور کې مرمۍ ونه لګېږي. څوک مړه او ټپیان نشي. خو دوی له خپل هغه قسمته ناخبره وه چې الله د مخې انتظار باسي. په لاره کې د دوی موټر خښ کړل شوي مین ته برابر شو. درس شو. سراچه موټر ټوټې ټوټې شو. د بل کلي خلکو را منډې کړې. ګوري چې د انسانانو د غوښو او د موټر ټوټې پرتې دي. کلیوالو د مړو ټوټې راټولې کړې. د ټولو له سترګو وخت کې روانې وې. حیران یو بل ته کتل. ټول کلي هڅه کوله چې په مین چاودنه کې وژل شوي کسان وپېژني چې څوک دي.
د مین له ځایه 100 متره لرې یوه ټوټه ښکارېده. د دې کلي اوسېدونکي چې 13 ټولګي ښوونځی لوستی وه ورمنډې کړې او واسکټ یې نیم پاتې وه. ژبې وکوته چې پکې پیژندپاڼه پرته وه. ژر په پیژندپاڼه سترګې ورخښې کړې. بیا یې خپل تندي ته پړک ورکړ او ویې ویل او خلکو معلوم شو چې دا وژل شوي څوک دي. دغه دی پیژندپاڼې یا وژل شوی نومیالی نومیږي. د کوز کلي اوسېدونکي دي. دا 2-3 کلونه کور کې 4 ورونه مړه شول. ماښام شو. د بر کلي ملک انارګل د کوز کلي ملک پاتې خان ته زنګ ووهه او ویې ویل 100 دقیقې وړاندې یو سراچه موټر زمونږ کلي سره نږدې مین واولوزه. سپاره کسان پکې چې ښځې او ماشومان دي ټول مړه شوي دي. هېڅ نه پیژندل کېږي. بیا یې وویل د واسکټ یوه ټوټه مو پیدا کړه چې پیژندپاڼه پکې پرته وه. یا وژل شوی نومیالی نومیږي. ستاسو د کلي دی. پاتې خان په بیړه وویل اوس رښتیا ووایې؟ هغه وویل هو زمونږ د کلي خواته ژر څو نفرو سره راشه. د سولې په سترګو کې تور خامار شو. ژر د شمشاد ټلیفون ته زنګ ووهه. هغه ټلیفون وکې کړ. سولې وویل ته چېرته یې؟ شمشاد ورته ځواب ورکړه چې زه مور مې د سرګند په کور کې او له نومیالي لالا سره مې نور ټول را روان دي. سولې وویل دا وه د اور و مینه ناول 15مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې د دغه ناول په وروستۍ برخه کې څه کېږي نو ملتیا مې وکړې. تر هغې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک او سپېڅلي رب مو سپارم. ښه وخت